ایا میرمنو ته مو د نارینه جنسي غړي یا هغې نه اندازه مهمه ده؟ سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. خوښ یم چې په یو نوي تازه ویډیو کې له تاسو سره یم. دوستانو که زموږ چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګونګړي یا بیل نشان ضرور ووهئ. په هر سلو نارینه‌وو کې 30 تنه فکر کوي چې جنسي غړی یې کوچنی دی. دوی پرته له دې چې پوه شي آیا جنسي غړی غټېدلی شي طب په دغه برخه کې کومه مؤثر درملنه لري او که نه په خپل سر یو شمېر لارې چارې عملي کوي چې ګټه نه لري او برعکس جانبي عوارض یا ځینې زیانونه هم لري. دې وروستیو په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر اعلانات لیدل کېږي چې ګوندې د نارینه جنسي غړی غټېدی شي. یو شمېر خلک یا کمپنۍ چې غواړي خپل محصولاتو ته بازار پیدا کړي د خپلو تولیداتو په تبلیغاتو کې افراط کوي او خلک هڅوي چې د دوی محصولات وپېري. بلخوا په دې هم فکر پکار دی چې د نارینه جنسي غړي متوسط یا نارمل انداز څومره ده. ډېر وګړي فکر کوي چې میرمنې به یې له کوچني جنسي غړي ښه خوند نشي اخیستی، خو دغه انګېرنه هم غلطه ده. نو په دې اساس به په دې ویډیو کې په څو اساسي مسایلو خبرې وکړو. 1. د جنسي غړي نارمل یا مناسب انداز څومره دی؟ 2. آیا د نارینه جنسي غړی غټېدلی ممکن دي؟ 3. هغه لارې چارې چې د جنسي غړي د غټېدو لپاره تبلیغ کېږي مؤثر دي؟ که جانبي عوارض هم لرئ کوئ جنسي غړی یې کوچنی دی څه باید وکړئ؟ نارینه د جنسي غړي نارمل اندازه څومره ده؟ د لندن د کینګز پوهنتون پوهانو د برطانیه د عامې روغتیا د بنسټ NHS په مرسته د 20 بېلابېلو څېړنو چې 15,000 کسانو ترسره شوي معلومه کړي چې د نارینه جنسي غړي مناسب انداز څومره ده. په دغه څېړنه کې د اروپا، اسیا، افریقا او امریکا د لویو وچو اکثره قومونه او نژادونه تر څېړنې لاندې نیول شوي دي. د دغه څېړنې په پایله کې ځکه د باور وړ نه ده چې د برطانیه په نړیوال ژورنال اورولوژي کې هم خپرې شوي دي. دغه څېړنه کې د نارینه‌وو جنسي غړي مناسب یا سټنډرډ اوږدوالی په ویښ یا لږ حالت کې 13 سانتي متره ښودل شوی دی. همداراز هغه کسان چې د جنسي اړیکو په وخت کې تناسلي غړي 9 سانتي وي دې ته اړتیا نشته چې اندېښنه ولري، کولی شي بریالۍ جنسي اړیکه ولري. د دغه څېړنو په وینا کې جنسي غړی په ویښ حالت کې له 9 سانتي هم لنډ وي نو وړوکی بلل کېږي چې له امله یې ممکن روغ جنسي اړیکه ټینګه نشي. او که د جنسي اړیکو په وخت کې د جنسي غړي اوږدوالی 9 سانتي او یا هم له 9 سانتي زیات وي هغوی روغ دي، جنسي اړیکې لرلی شي او تشویش دې نه کوي. د دغو بنسټ څېړونکو وایي چې اکثره کسان د غلطو باورونو تر تاثیر لاندې او فکر کوي چې جنسي غړی یې کوچنی دی، په داسې حال کې چې داسې نه ده. دوی توصیه کوي چې که چیرې له ورته انګېرنو سره مخ یاست جدي یې مه نیسئ. آیا د جنسي غړي غټول ممکن دي؟ دا هغه پوښتنه ده چې یو شمېر خلک یې د ځواب موندلو په لټه کې دي. هغه کسان چې فکر کوي جنسي غړي یې واړه دي په هغو اعلاناتو باور کوي چې د جنسي غړو د غټېدو لپاره کېږي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر درملو تر څنګ د ځینې وسایلو اعلانات زیات وینو چې ګواکې جنسي غړی غټوي. دا وسایل چې د کش کوونکو وسایلو په نوم یادېږي جنسي غړی کش کوي او څو ساعته یې کش ساتي. دغه توکي په مختلفو نومونو بازار ته راوتلي او افراطي تبلیغات ورته کوي. خو تر اوسه پورې کوم داسې سروې یا څېړنه نشته چې وښيي دا وسایل 100% مؤثر دي، خو برعکس یې له جانبي عوارضو یادونه کېږي. بلخوا بیا یو شمېر شرکتونه چې دغه وسایل تولیدوي وایي که هره ورځ 4 ساعته استفاده شي پس له 6 میاشتو ممکن جنسي غړی له 3 تر 5 سانتي متره پورې اوږد مګر فقو تر یې هیڅ نشي کولی. دوستانو دا زموږ ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او که مو لا هم زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګونګړي یا بیل نشان ضرور ووهئ تر څو زموږ له راتلونکو ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت الله مو مل شه.